موږ په خپل ژوند کې د هر څه شي بندګي کوو. یعنی که ته خپل د منیجر حکم منې ته د یو شکل د هغه بندګي کوې. که ته په یو ملک یې د افغانستان اساسي قانون په ځان منې ته د افغانستان د اساسي قانون بندګي کوې. یعنی دا نه دی چې موږ انسانان بندګي نه کوو یا عبادت نه کوو. په مذهبي ډول باندې موږ ته عبادت ویو. په اسلام کې زموږ د عبادت او د عب بندګي څه شی ده چې موږ خپل رضا د الله رضا ته تسلیمو. په تعریف کې موږ ته مسلمان ویل کیږي چې هر څوک خپل رضا تسلیمي د الله رضا ته. څه چې الله سبحانه وتعالی حرام ګڼي هغه حرام ګڼي. څه چې الله سبحانه وتعالی او دغه نبی او زموږ سردار محمد صلی الله علیه وسلم چې موږ ته کوم حکم کړی حلال حلال حرام حرام چې موږ دنه همدغه سیستم باندې مخ ته ځو، دغه احکامات ځان تطبیق کوو، موږ د الله عبادت کوو. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یو ځل بیا تاسو ته د پروګرام ته ښه راغلاست وایم. اسلامي لارښوونې د ساینس او منطق نظر نه موږ مختلف بحثونه کړي دي. په دې پروګرام کې د مختلف ادیانو تعریفات هم ولوستل، د هغوی کمزورتیانې هم ولوستلې چې ولې هغوی حق نشي کېدلی. دوباره بیا موږ ولوستل چې الله سبحانه تعالی حق دی. الحمدلله پرون پروګرام زموږ په توحید باندې و، په توحید قسمونو باندې و. هغه نه مخکې الحمدلله نور پروګرامونو چې د الحاد او د نورو زمونو که هغه هر یو زم دی، که هغه سیکولرزم دی، که هغه ډیموکراسي ده، که هغه هندویزم دی، که بدیزم دی، که عیسویت دی، که یهودیت دی، هر یو زم، فارسیزم، زوراسترنزم، هر یو زم موږ دلته چاڼ کې واچو. او الحمدلله اوسه پورې موږ په دې نتیجه کې رسېدلي یو چې د اسلام کوم تعریف چې د الله سبحانه وتعالی کوي، اسلام چې کوم تعریف د ژوند کوي، اسلام چې کوم څلور مهم پوښتنې جوابوي، هغه منطقي دي. هغه پوښتنې دا دي چې موږ چا جوړ کړي یو، ولې جوړ کړي یو، زموږ مقصد څه شی دی او موږ چیرته ځو. دا ډېرې مهم پوښتنې ته موږ جواب کړي دي. الحمدلله زموږ نن برنامه به وي، نننی پروګرام به وي چې اکثر خلک دا پوښتنه وکړي چې الله څه موږ نه غواړي، الله څه ضرورت لري چې موږ ته زموږ عبادت وکړه یا زما عبادت وکړه. الله سبحانه تعالی لوی ذات دی، ولې زموږ منځون ته محتاج دی، زموږ روژو ته محتاج دی، ضرورت څه شی دی، ولې موږ د الله عبادت کوو. همدا ډول پوښتنې وي. سبا به انشاءالله موږ جوابو چې که الله سبحانه وتعالی غفور رحیم دی نو بیا ولې د مسلمانانو غور نه کوي، ولې په افریقا کې خلک وژل کیږي وږي د لاسه، همداسې نورې پوښتنې. هغه نه بعد به انشاءالله په راتلونکي برنامو کې موږ په دې باندې بحث کوو چې څه ثبوت لرو قرآن حق دی او هم چند څه ثبوت لرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی. په قرآن کې څومره ساینس دی او د ساینس او د قرآن مسله موږ څنګه راخلو. آیا قرآن د ساینس کتاب دی او که د آیاتونو کتاب دی؟ او که هغه آیاتونه د ساینس باره کې خبرې کوي هغه باید موږ څنګه ترجمه کړو او څنګه عکس کړو، د باندې به خبرې کوو. انشاءالله هغه نه بعد موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خبرې کوو چې څه دلایل لرو عقلي نقلي چې رسول وسلم حق دی او د الله نبی او پیغمبر دی. نو انشاءالله نن راځي دا پوښتنه جواب کوو. دغه پوښتنه چې ولې موږ د الله عبادت کوو په مختلف ډول کې د بعضې ورونو نه وشي، خویندو نه هم چنان، خصوصا هغه خلک چې الحاد سره ډېر زیات نږدې دي یا مثلا عمومي لیبرالسټک آیډیاز لري، آزاد خیاله. بعضې پکې کیدای شي طبیعي سوال هم پیدا شي یو مسلمان ته چې موږ د الله عبادت ولې کوو، الله څه ضرورت لري زموږ عبادت ته. نو دغه پوښتنه بعضې وخت کې مسلمانان هم حیران کی چې دا خو رښتیا وایي چې الله زموږ پوښتنې عبادت ضرورت لري. او مسلمانان الحمدلله جواب ورکي خو هغه جواب دوی ته قانع کننده نه وي، یا دوی فکر کوي دا جواب صحیح نه دی، یا دوی مخکې نه ذهن کې خپل ځان ته ذهن جوړ کړی وي چې دوی هر څه زه نه منم ځکه زه الله ته ولې عبادت وکړم.
الله چې ټول کائنات جوړولی شي زما بس ضرورت لري. نو دا پوښتنه زه به انشاءالله د دې پوښتنې مشکلات وګورو او دې پوښتنې به د جواب ورکو. اول مشکل د دې پوښتنې دا دی چې دغه ورونه په خپله عبادت تعریف نه پېژني چې عبادت څه شی دی. زه به د دې تعریف وکم، بیا به یې پوښتنې منحصر بودن تشریح کم چې دا پوښتنه چا نه شوې ده، دا په خپله څومره بیچاره دی. عبادت د عربي 3 کلمو نه راغلی ده. د عربي هر ټکی اخر 3 کلمو ته ځي، چا چې ګرامر لوستی وي، چې عبادت عبد ته وایي. عبد یعنې بندګي. موږ په خپل ژوند کې د هر څه شي بندګي کوو. یعنې که ته خپل د منیجر حکم منې ته د یو شکل د هغه بندګي کوې. که ته په یو ملک کې د افغانستان اساسي قانون په ځان منې ته د افغانستان د اساسي قانون بندګي کوې. یعنې دا نه دی چې موږ انسانان بندګي نه کوو یا عبادت نه کوو. په مذهبي ډول باندې موږ ته عبادت ویو، لیکن تشریح د عبادت یا عبد څوک چې په خپله بندګي کوي دا دته عبد ویل کېږي. عبد یو څوک چې خپل رضا د بل چا رضا ته تسلیم کړي. مثلا ستا رضا ده چې دفتر ته 9 بجې رانشي، لیکن تا خپل رضا تسلیم کړې ده معاش ته یا خدمت ته یا غواړي چې نور کار وکړي، خو لیکن تا خپل رضا تسلیم کړه او زه باید دفتر ته راشم. بعضې وخت کېدای شي ستا رضا د هغه رضا برابره شي، خو عمومي ډول باندې ته عبد یې، بنده یې دلته. په همدې ډول بعضې وخت کې دولتي کارمندان ته هم چنان دوی د دولت غلامان وی په مختلف ملکونو کې. نو عباده په عمومي ډول باندې خپل رضا تسلیمول. په اسلام کې زمونږ د عبادت او د عبد بندګي څه شی ده چې موږ خپل رضا د الله رضا ته تسلیمو. په تعریف کې موږ ته مسلمان ویل کېږي چې هر څوک خپل رضا تسلیمي د الله رضا ته. څه چې الله سبحانه وتعالی حرام ګڼي هغه حرام ګڼي، څه چې الله سبحانه وتعالی او دغه نبی او زمونږ سردار محمد صلی الله علیه وسلم چې موږ ته کوم حکم کړی حلال حلال حرام حرام، چې موږ دنه همدغه سیستم باندې مخ ته ځو، دغه احکامات ځان تطبیق کوو، موږ د الله عبادت کوو. یعنې دا د عبادت عمومي تعریف شو. عبادت دا معنا نه ده چې ته ځان ته زجر وکړه زه د الله عبادت کوم. مثلا په هندویزم کې ته باید په زینو کې چې کوم پنډت وي یا کوم بت پرست خانه وي نو دوی باید زینو کې ځان وخوځوي. یعنې عجیب و غریب کارونه کېږي. مثلا په عیسویت ته باید بعض وخت کې زهر وخوري. یعنې دا په کتابونو کې ذکر دی، خپل ځان نه جوړوم. په هندویزم کې همچنان مثلا په عبادت کې دي، چون زه د هغوی عبادت باندې خبرې نه کوم، زه به د اسلام په عبادت باندې خبرې کوم. مثلا په همدې شکل باندې په سیکیزم کې ته باید خپل یو ویښته کم نه کې، لاس کې کړۍ واچوې، په ملا کې بند وتړې، باید چخو د سره وي، باید پګړۍ دې اغوستی وي، که یو د ټول د عبادت دی. خو په اسلام کې عبادت واقعا ډېر فراخ او فصیح ده چې موږ به انشاءالله یو د باندې بحث کوو چې عبادت دی څه شی. راځئ لږ نور تشریح د عبادت ورکوم. په اسلام کې عبادت څه شی دی؟ اکثر خلک دا غلطیږي چې موږ دا ذکر کو سبحان الله الحمدلله ولله الحمد یا لمونځ کو روژه نیسو فقط دا عبادت دی. نه، په اسلام کې چې هر څه تا الله سبحانه وتعالی حلال ویلی دي تا هغه عمل کوې، مباح حلال سنه مؤکده، چې هر یو دا حلال کارونه ته کوې ته د الله عبادت کوې، حرام نه ځان لرې سه ته د الله عبادت کوې. مثال درکمه، که ته چېرته خپل مور ته احترام کوې، یخې اوبو ته په ګرمي کې ورکوې، ته د الله عبادت کوې. لیکن په اصل کې دا انسانیت دی، شرافت دی. که ته په سړک باندې یو تیږه پرته ده هغه لرې کوې، ته د الله عبادت کوې. که ته په خپل وظیفه کې عدالت مخکې وړې، رشوت نه اخلې، مظلوم حق نه خورې، د مظلومانو اواز یې ظالمین ته جواب ورکوې، دا د الله عبادت دی.
ته د الله د رضا دپاره د خپل نفس خلاف جنگ کې چې زه دا شی ماته حرام دی نه کومه، ته الله عبادت کې. یعنی د عباده باید خلک صرف محدود نه کړي روژې پورې، مانځه پورې، ذکر پورې. موږ به په ده باندې هم خبرې کوو، پنځه بنا اسلام باندې هم خبرې کوو چې د هر یو مطلب څه دی او آیا د کې ګټه چاته رسیږي. نو انشاءالله چې عبادت عمومي ډول تاسو پوه شوئ. اوس راځو دا څوک چې پښتنه کوي د باندې خبرې وکړو، ځکه زما همیشه دپاره په دعوت کې دا سټایل دی چې څوک چې په اسلام باندې اعتراض کوي د نه مخکې زه د هغه اعتراض جواب کومه، زه د هغه په اعتراض باندې اعتراض کوم، ځکه ما ورته مخکې وویلې چې اسلام ضرورت نه لري چې خپل ځان چاته تشریح کړي یا چاته ثبوت کړي او یا چاته وضاحت ورکړي، ځکه دا یو حق دی، واجب الحق دی. نو انشاءالله راځئ دغه پښتنه او سوال لاندې راولو. دغه پښتنه کې مشکل څه شی دی چې کله څوک دا پښتنه کوي، د نه مخکې چې موږ پښتو کې موږ عام اصطلاح باندې دا لرو، که ته چاته یو ګوته نیسې ونې څلور ګوتې تا ته راجي کېږي. چې کله ته الله سبحانه وتعالی ته ګوته نیسې او ته وایې چې ولې موږ باید د الله سبحانه وتعالی عبادت وکړو، نو دا ډېرې ګوتې تا ته راجي کېږي. تا ته اوس فلحال 3 ګوتې راجي شوي دي. یو دا چې ته خپل محدود منحصر عقل، فیزیکي حالت، شعور او په فکر باندې پښتنه کوي. یعنی ته دا خیال کوي لکه څنګه چې یو انسان صحیح دی غنی دی، صحیح دی سخی دی، صحیح دی قدیر دی، صحیح دی غفور دی، صحیح دی حلیم دی، لیکن بیا هم ضرورت لري د نورو اسبابونو ته، هغه منحصر دی په نورو شیانو باندې چې وکولی شي هغه ژوندی پاتې شي یا وکولی شي ژوند وکړي. زه ته مثال درکم، یو کس د یو ملک رئیس جمهور دی، لیکن بیا هم هغه ضرورت لري ملي اردو ته، پولیس ته، نظامی قوا او ملکی قوا ته چې رئیس جمهور پاتې شي. نو ته همدا فکر په الله سبحانه وتعالی باندې کوي. الله سبحانه وتعالی لایق د عبادتو مخکې د کائناتو جوړول نه او وروسته د کائناتو جوړول نه. یعنی د هغه په موږ باندې منحصر نه دی، موږ باندې هغه تکیه نه کوي، بلکې موږ په هغه باندې منحصر یو، په هغه باندې تکیه کوو. که ته دا فکر کوې چې څنګه چې انسان ضرورت لري نورو کسانو ته، یو پاچا ضرورت لري یا یو قمندان ضرورت لري، یو رئیس ضرورت لري، همداسې به الله وي. نه، الله داسې نه دی. نو همدا ډول الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایي لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر، چې هیڅ شی نشته دی د الله په شکل باندې، یعنی الله په مثال کې سم نشته دی او هغه بېشکه لیدونکی او اورېدونکی دی. یعنی دلته هیڅ هم نشته دی چې ته ورته وایې کیدی شي الله داسې وي یا الله کې دا خصوصیات وي یا دا کوم انساني خصوصیت چې موږ لرو هغه په الله کې وي چې هغه ضرورت دی، هغه منحصر بودن دی، هغه محدودیت د فیزیکی دی، هغه محدودیت د عقلي او فکري دی، د هر یو محدود چې موږ لرو. نو اکثر خلک دا پښتنه کوي فلسفي شاته په خپل د ذهن کې دوی د انساني ضرورتونو په نظر کې نیسي یا په همدې ډول باندې نور مذاهب تعریف د الله سبحانه وتعالی په نظر کې نیسي. مثلا په هندویزم کې مجبور دي چې یو بت ته باید ته پاکې کې، شودې پې واچې، جوړې کې، حفاظت یې وکې، ته د هغه نګهباني وکې، ته هغه ته حتما ځای جوړ کې. نو خیال کوي چې د الله سبحانه وتعالی کوم چې د اسلام تعریف دی الله دی هغه په همدې ډول باندې وي. دا یو غلط فکر دی. مثلا په عیسویت کې باید د عیسویت تعریف دا دی چې باید الله سبحانه نعوذ بالله خپل اولاد لیږلی وی تر څو پورې هغه ذبح شي، تر څو پورې موږ انسانیت وبخو. نو د الله مجبور و چې خپل اولاد راولېږي، ذبح کړي، دار ته وخیږي تر څو پورې انسانیت وبخي. په همدې شکل باندې زما بل بحث دی چې په نور مذاهب چې وګوري د هغوی نعوذ بالله خدایان منحصر دي په چا باندې؟ په عابدانو باندې چې کوم عبادت کوونکي دي په هغوی منحصر دي. که هغوی باندې منحصر نه وي نو هغوی ژوندي نشي پاتې کېدلی، هغوی تاریخ ختمیږي. په همدې شکل باندې پیګنزم دی، په همدې شکل باندې زوراسترنزم دی، زردشتیان دي، دا ټول هغوی محدود شیان دي چې عبادت پې کوي لکه شمع ته بلې، لیکن دغه فکر موږ نه لرو. دویم سوال کې چې مشکل دی، دوی خیال کوي په اسلام کې چې کوم تعریف د الله سبحانه وتعالی شوی دی دا ورته موږ وایو. ما مخکې اسلام تعریف وکړو چې زه کله د اسلام خبره کومه، زه اسلام په نورو مذاهب کې نه راولم، په ادیان کې نه راولم، ځکه چې هغه ادیان انسانان جوړ کړي دي او اسلام د الله سبحانه وتعالی طرف نه دی. اسلام د آدم علیه السلام نه شروع تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول تاریخ د اسلام دی.
که چېرته عیسی علیه السلام هغه نه بعد چې الله سبحانه ته اوچت کړی دی او د هغوی چې کوم خلک وو پال جان پیټر دوی چې کوم 300 کاله وروسته کوم شی لیکلی دی او په څنګه لیکلی دی دا ما خوب لیدلی بک اف جان بک اف لیو بک اف ماتیو دا ټول په څه شي باندې لیکل شوي دي په خوب باندې چې ما دا فکر وکړو ما ته دا عیسی علیه السلام په خوب کې راغی او ما دا ولیکل او عیسی علیه السلام داسې راته ویلي عیسی علیه السلام داسې راته ویل نعوذ بالله نو دغه تعریف د اسلام نه دی مثلا بګوت ګیتا تاسو چې وګورئ په اوله کې فقط 8,000 شلوکا وه شلوک ایتونو ته وایي نن هغه 18,000 شلوکا ده په همدې شکل تاسو وګورئ غاسفل وګورئ په همدې کې ګورو نانا صاحب کتابونه وګورئ په همدې شکل باندې تاسو کولی شئ چې تلمود وګورئ یعنې یو هم د اسلام تعریف ته لایق نه دي اسلام د الله سبحانه خپل تعریف کوي اسلام د انسانیت خپل تعریف کوي نو هیڅ کله هم باید چې کوم موږ الله باس کوو تاسو باید نور خدایان په نظر کې ونه نیسئ تاسو باید نور مذاهب تعریفونه په نظر کې ونه نیسئ ځکه موږ د خالق د کائناتو باس کوو دویم مشکل چې په دې پښتنه کې دی هغه د الترومایفزم مشکل دی الترومایفزم یو فلسفه ده چې الله نعوذ بالله خدای پاک زه ورته الله به نویم ځکه خدای یو اله ته ویل کېږي مثلا په انګلیسي کې ورته ګاډ وایي په ملۍ ژبه کې ورته توان وایي په جرمني کې ورته صرف ګاډ وایي په همدې شکل باندې په هندي کې ورته خدا وایي یا بګوان ته ویل نه شو ځکه بګوان هغه فرق کوي په اردو کې هم چنان په پشهیي کې ورته هم چنان خدای وایي او پښتو کې په فارسي کې ورته خدا وایي خدا او ګاډ دا ټول څه ته وایي چې یو څوک مثلا زه د دې لیپټاپ نعوذ بالله ګاډ یم یعنې زه مالک یم زه قدرت د ده ورانولو جوړولو لرم لیکن بیا هم زه محدود یم نو بهتر دا ده چې کله موږ د الله سبحانه وتعالی باره کې بحث کوو باید موږ هغه په خپل صفاتو باندې او الله ته ووایو بهتره دی الله ته نسبت د خدای نه یا ګاډ نه یا خدا نه یا نعوذ بالله د توان نه په هیبرو کې ته اله وایي یعنې مختلف ژبو ته مختلف هغې ویلی دی خو لنډ تعریف دا دی چې یو څوک چې مالک د شی وي هغه ته په معلوم ورکول کېږي یا ورته لارډ وایي حتی کوم قاضیان چې په کوم ځای کې ناست وي هغوی ته می لارډ چې کوم قاضي وي یا جج وي دوی ته هم دا وایي نو بهتر ده چې کله الله ما وویلې نو زه د اسلام نه دا خبره کومه د نور مذهب نه نه کوم چې کله ما خدای وویلې نو زیاتره به په دې وي چې زه د نور مذاهبو خبرې کوم چې انشاءالله دا فرق تاسو وکولی شئ نو الترومایفزم یو نظریه ده چې د دوی په فکر باندې دا نظریه نه فقط پیګنزم یا مثلا گریک ایتوپین ابیسینین په همدې شکل باندې هندوستان کې په چاینا کې په نیپال کې دا نظریه ډېره خپره شوې ده عموما په رومانیا کوم خلک چې وو ایټلي کوم خلک چې دا نظریه هغوی سره ډېر زیات وه امید لرم چې ما په دې ټکو کې ډېر زیات ورکړي ناست دی زه کوشش کوم چې هر څه پښتو کې تشریح کړم خو دا مهم دي تاسو دغه الفاظ په همغه ژبو کې زده کوئ چې کله چا سره بحث کوئ نو انشاءالله دغه الفاظ باندې به خلک پوهېږي او ډېر په اسانه به خلک انشاءالله ستاسو پیغام واخلي او مفهوم به ترې واخلي انشاءالله ډېر ښه به تاسو ګټه ورسوي راځو بیرته د الترومایفزم چې په رومانیا کې په گریک کې یا مثلا په عموما ډول باندې دوی چې کوم پیګنز دي خپل خدایان لري موږ په دې پوهېږو چې د هغوی نومونه جنوا دی په همدې جمله کې زوس دی پرسیوس دی پرسیوس نعوذ بالله د زوس زوی دی چې کوم یو ښځې سره یو ځای شوی و هغه نه بیا زوی شوی و هغه زوی نیم انسان دی هغوی ته ډیمی ګاډ وایي او نیم خدای دی یعنې دوی اوس مثلا په دې کې زوس دی ایډي دی او پرسیوس دی پرسیوس زه لس غټ دی په دې کې جنوا شته دی په دې کې سنترن شته دی په دې کې نور نومونه دي خو هغه تاسو باندې نه کوم فقط زه په درې باندې خبرې وکړم ځکه دا موضوع ته درې کافي دي اوس پرسیوس هغه نیم خدای نعوذ بالله ډیمی ګاډ دی نیم انسان دی نیم خدای دی اول دا ناممکن دی دوی همدغه تعریف همیشه دپاره خدای ته ورکړی دی خو چې دا نیم انسان دی نو دا ضرورت لري ما غوندې دی نو ضرورت دی د عبادت وکړم زیوس ایډي سره به همیشه په جنګ و یعنې دا زه نه وایم دا دوی کتابونه لیکل شوي دي دا ګریک میتالوجي څوک چې ولولي هلته لیکل شوي دي دا زه خپل ځانه قصې نه کوم دوی به همیشه یو بل سره جنګ و ځکه دوی به جلس کېدل حسد به یې کوو په یو بل باندې چې ته ولې زما عبادت نه کوې د خلکو سره به د دوی په خپل میتودولوژي کې دي که چې ته موږ د ده عبادت ونه کوو هغه به جلس شي موږ باندې به فقار شي موږ باندې به لعنت راولي موږ باندې به عذاب راولي موږ ته به څه شی ونه کړي نو خپل منځو کې به د دوی په میتالوجي کې د دوی په خپل کتابونو کې په یو بل سره به خدایان جنګ وو په څه شي باندې به جنګ وو چې ولې زموږ دا کوم چې سبجکټس دي دا کوم چې عبادت خلکو دي عابدان دي دوی زموږ عبادت ول نه کوي
ولې د دې خدای ډېر عبادت کوي، ولې ما نه دوی خواهش نه کوي؟ نو دوی خپل میتالوجي کې د خدایانو به جنګ په عبادت باندې، نو دوی همدغه فکر نعوذ بالله وتعالی دوی په الله سبحانه وتعالی باندې کوي. که تاسو ته وګورئ حتی په اوس هم کې ایټلي ته څوک ورشي هلته به وګورئ چې د زوس یو غټ سټاچو به وي، غټ بوت به وي. دا دې دپاره که موږ دغه بوت ونساتو دا موږ ناراضه شي. په همدې ډول باندې که تاسو چېرته وایکنس وګورئ، وایکنس هغه خلک دي چې په سکندنیویا کې وو، سکندنیویا، ناروی، سویډن، دا ملکونه په سکندنیویا کې راځي، څو ملکونه. وایکنس همچنان خدایان درلودل چې هغوی ته محتاج وو، یو بل سره په جنګ وو، ذبح به یې غوښتله د انسانانو، 2 قسمه شیانو نعوذ بالله دا شوي دي. یعنې تاسو تاریخونه د وایکن لوستلی شئ، بلکې د وایکن یو مشهور ستوری چې هغه باره کې فلمونه هم جوړ شوي دي، راګنر لادبراک د هغوی یو مشهور ستوری دی چې هغه به تو مختلف ځایونو ته، انګلستان ته، فرانسې ته، په هغوی به حملې کولې، سره به یې ترول، هر څه به یې ترول. په همدې جمله کې د هغوی دغه زامنو چې خلک لوستلی شي، آیور د بونلیس، خپل یو زوی و چې پښې معیوب و، آیور د هغه نوم و. بونلیس ځکه ورته ویل چې هډوکي پکې نه و، نو هغه هم په دې کې هغه حتی انګلستان ته هغه دته نوم ورکړی و چې د جهنم سپی، دته جهنم سپی نوم ورکړی. نو مقصد د تاریخ لنډ دا دی چې هغوی داسې تاریخ نه راځي چې د هغوی خدایان منحصر دي د انسانانو په عبادت باندې او مجبورو حتی په یو میتالوجي کې د همدغه سکندنیوین یا مثلا د وایکن، بلکې خدایان به بل سره جنګ کو په یو بل باندې. او دغه و شیان چې ذبح کول، په دې کې به مرغه مو، په دې کې به حیوان مو، دې کې به انسان مو، دوی به په کال کې یو دفعه دا و شیان ذبح کول. او دا تاریخي حقیقتونه دي، بلکې اوسني یعنې دا ډېر میډ ایول ټایم کې تقریبا 1000 کاله مخکې وایکن وجود درلودل، اوس هم په مختلف ځایونو کې دوی تاریخونه پاتې دي. یعنې لنډ مسله دا چې دوی دغه نظریه چې کوم د انسان منحصر بودن په خپله دي یا د الترومایفوزم نظریه ده، دوی راوړي په اسلام چې کوم د الله تعریف کوي او په دې تطبیق کوي، او دا مکمل غلطه ده. دا ډیر زیات مهم دی چې دنه مخکې ته د چا پوښتنه جواب کړي چې ولې موږ د الله عبادت کوو، ته باید دغه نور چې کوم معلومات دي هغه رد کړي. همدا ډول دی په اسلام کې موږ وایو لا اله الا الله، اول وایي نشته د معبود د عبادت بلکې الله. اول موږ هغه نور چې کوم د دوی افکارات دي هغوی ردو چې ته کوم شي باندې فکر کوې لایق د عبادت هغه نه دی، بلکې الا الله، الله سبحانه لایق د عبادت دی. د باندې به زه نور په راتلونکي پروګرام کې خبرې وکړم. نن فقط تاریخ باندې خبرې وکړو، انشاءالله راتلونکي بار کې موږ د اسلام جواب وایو چې اسلام د عبادت باره کې څه شی وایي. جزاک الله خیر.